د کندهار زون نظامي محکمې 119 بېلابېلو دوسیو ته رسېدنه کړې. مسؤلین وایي د کندهار زون نظامي محکمه د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د نظامي محاکمو مسؤلیت په غاړه لري تر څو د یادو ولایتونو د نظامي محاکمو کنټرول او نظارت ترسره کړي. د کندهار زون نظامي محکمه د تیر 1446 هجري قمري کال اخره ربع کې ټوټل 119 بېلابېلې جزایي او حقوقي چې له ډلې یې 11 حقوقي او 106 یې بیا جزایي دي د کندهار زون نظامي محکمې د مسؤلینو په مټ ورته رسېدنې شوې. د جنوبي غرب زون تمیز عالي مقام او د سترې محکمې قضایي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل قاري احمد مدثر رحماني وویل یادو قضایي ادارو ته په یاده موده کې 10 حقوقي دوسیې واردې شوې په داسې حال کې چې مخکې هم یو شمېر دوسیې موجودې وې. له دې جملې څخه د 5 دوسیو په تړاو قضایي قرارونه صادر شوي، 2 مسترد مکتوب او 4 دوسیې فیصله شوي او پاته دوسیې تر کار لاندې دي. د کندهار زون نظامي محکمې د تیر 1446 هجري قمري کال اخر ربع کې 119 بېلابېلو جزایي او حقوقي دوسیو ته چې له جملې یې 11 حقوقي او پاته 106 جزایي دي ورته رسېدنه شوې ده. په یاده موده کې 120 حقوقي او جزایي دوسیې یادو قضایي ادارو ته وارد شوي دي په داسې حال کې چې مخکې هم یو شمېر دوسیې موجودې وي چې له دې جملې 22 دوسیو په تړاو قضایي قرارونه صادر شوي، 2 مسترد مکتوب او پاته 83 دوسیې فیصله شوي دي. همداراز په جزایي برخه کې یادو محاکمو ته په یاده موده کې 113 جزایي دوسیې واردې شوي په داسې حال کې چې مخکې هم یو شمېر دوسیې موجودې وې. له دې جملې څخه د 22 دوسیو په تړاو قضایي قرارونه صادر شوي، 9 دوسیې فیصله شوي او پاته دوسیې تر کار لاندې دي. د یادونې وړ ده چې د کندهار زون نظامي محکمه د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د نظامي محاکمو مسؤلیت پر غاړه لري تر څو د یادو ولایتونو د نظامي محاکمو کنټرول او نظارت ترسره کړي او هغه موضوعات چې د همدې محاکمو اړوند کیږي حل او فصل کړي او هڅه دا ده تر څو نظامي لیکو کې د فساد مخه نیول شوې وي او حق و حقدار ته سپارل شوی وي.